فوټبالو ته د هېواد 140مه کلیزه ورته ډېره مبارک وایم. خپلواکۍ نوم چې اورئ ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او هر افغان حق لري چې خپل بیرغ پورته کړي. بهرمېشتو ورونو ته هم د ازادۍ د کلیزې مبارکي وایم. زموږ په ځای دې هم دوی لږ په جمع جوړ شول. زما نوم چې شاهین ابراهیمي ده او د پلار نوم مې میرعباس خان ابراهیمي ده. د یاران پارکور کلب یو تن قهرمان یم. ماما بیتونه دي څوک محبت کې لیونتوب غواړي، څوک د اشنا په سینه خوب غواړي. خو تیر کال لږ کمرنګه و، سږ کال هم انشاءالله ښه دي، خلک یې لمانځي. سلامونه، وخت بخیر قدرمنو کتونکو. هیله مند یم روغ جوړ اوسئ. جامع پرتن اوسئ. عطاالله وردګ یم، نظرګل عبدالله ژورنال څخه سرزورن چوپک کې حاضر یم. د افغانستان د 140مې کلیزه مو مبارک شه. نن راغلی یو د هغه چاته چې نن یې دا تاریخ ګټلی دی، علي حضرت شاه غازي امان الله خان، چا چې د 140 کاله مخکې د افغانستان لپاره داسې یو ویاړلی تاریخ وکړی چې د افغانستان هر وګړی دا ورځ په یاد ساتي. نن اسد یا د زمري 28مه ده چې د شاه غازي امان الله خان او سره نورو مجاهدینو غازیانو د افغانستان د ښکېلاک انګریز څخه په دې ورځ باندې خپلواکي وګټله. دا خپلواکي د افغانستان ټول غیرو ولس ته مبارک وي. هغه افغانان چې په افغانستان کې داخله اوسي او خارج کې اوسي دوی ته هم ځانګړی بریا مبارک وي. دا قبر چې ګورې دا د ملکه سرایه چې د شاه غازي امان الله خان میرمنه وه. دلته بل قبر چې ده د سراج الملک او والدینو شهیدانو په جمله کې ده. په دې څنګ کې دوه نور چې غواړم د معرفي کړم. دا خو تاسو ګورئ چې انځور یې تر شا دی، دا د علي حضرت شاه غازي امان الله خان مقبره ده، او دا د حبیب الله خان یا د علي حضرت پلار ده، چا چې داسې میړانه کړې، داسې یو زوی یې زیږولی چې نن د افغانستان لپاره یې تاریخ ګټلی ده، او هغه تاریخ چې د افغانستان په زرینو کرښو باندې ویشل شوی. علي حضرت ورور عنایت الله ده. امان الله خان کابل کې استعفا ورکړه د حکومتدارۍ یا د پاچاهۍ څخه، نو 3 ورځې لپاره عنایت الله د دې ورور په ننګرهار ولایت کې پاچاهي اعلان کړه. دوستانو، زه د استقلال د ازادۍ په ورځ د دوستانو سره غږیږو. تاسو د ده ځای د انځورونو څخه خوند واخلئ، تر پای زموږ ملتیا وکړئ. امیر شهید باغ کې اوسو چې دا جومات د امیر شهید په نوم مشهور دی، چې د شاه غازي امان الله خان د مقبرې تر شا د موقع لري. ډېر ښایسته جومات جوړ شوی، جامع جومات دی چې دلته د دې سیمې خلک دلته لمونځ کوي. تاسو ځای انځورونه وګورئ او تر پای زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د ازادۍ ورځ ده. د ازادۍ ورځ په خوشحالۍ سره دوستانو سره ولمانځو. پوښتنې ترې وکړو کوم ځای کې چې موږ موقعیت لري، دا د امیر شهید چې دې ته نارنج باغ هم وایي. دلته ځینې دوستان د راځي چکر لپاره او ځینې راځي د مطالعې لپاره. دلته محصلینو لپاره ډېر ښایسته ځای ده. موږ ځو د هغې سره غږېږو. پارک ته دلته ځوانان دي، دوی سره به غږېږو. د ازادۍ د ورځې پوښتنه به دې کوو. السلام علیکم ورونه. وعلیکم السلام. سات د ښه ده ښه انشاءالله. الحمدلله. مننه. اول کې دې که ځان معرفي کړي. نوم مې ضیاء الرحمن دی، تخلص ناصري کوم او ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ازادي دې مبارک شه. مننه، ډېره زیاته مننه. تاسې او ستاسې له طریقه د افغانستان ټول غیور او مېړني ولس ته دی د ازادۍ 140مه کلیزه مبارک وي. څه احساس کې دا ازادۍ ورځ چې ته کله اورئ؟ کاش چې موږ الوتونکي وو، موږ بیا پوهېدلو چې ازادي یعنې څه. کله چې یو الوتونکی په قفس کې واچول شي، هغه چې بیا کله آزاد شي، هغه بیا پوهېږي چې ازادي یعنې څه. نو بیا هم موږ د یو انسان په صفت ویلی شو چې ازادي د الله تعالی د سترو نعمتونو څخه یو نعمت دی. الله تعالی بېشکه چې انسان آزاد پیدا کړی دی، خلق کړی دی، او
باید چې هر څه په خپله خوښه باندې اختیار کړي او په خپله خوښه باندې ژوند مخته یوسي. ځینې افغانان دې په خارج کې دي، ځینې افغانان دې په داخل کې دي، هغوی هم ازادي لمانځي، که خپل پیغام دې ورته وایي. بهرمېشتو ورونو ته هم د ازادۍ د کلیزې مبارکي وایم. د هغوی څخه یوه هیله لرم، هغه دا چې تقریبا 2 کاله را په دې خوا په د هېواد په داخل کې د ازادۍ ورځ په هغه شانډه لمانځل کېږي لکه څنګه چې پخوا لمانځل کېدله. نو که زه ورته ووایم هغه زموږ په ځای دې هم دوی لږ په جمع جوړ شول لمانځي، ځکه موږ یو څه محدودیتونه او قیودات شته د هېواد په داخل کې چې ځوانان نشي کولی ازادي ولمانځي. یو له هغوی نه هم مثلا د 3 رنګه بیرغ محدودیت دی چې ډېر قیودات پرې وضع شوي دي او څوک نشي کولی چې هغه جي کړي. ازادۍ سره د یو هېواد بیرغ یعنې ملي هویت هم تړلې موضوع ده. نو خلک نشي کولی چې بیرغ جي کړي او ازادي هم هغه رقم نه ده لکه پخوا چې وه. نو هغوی نه مې هیله همدا ده چې زموږ په ځای هم په جمع جوړ شول. که چېرته دغه ازادي چې تا اوس وویلې که نه، امارت اسلامي افغانستان وایي چې تاسو اجازه لرئ 3 رنګه بیرغ هم پورته کوي، هغه به څه یو احساس وکړي؟ یاره وردګ صاحب احساس به داسې احساس وي زما په اند باندې د افغانستان دغه خړه پړه خاوره به په 3 رنګونو باندې رنګ شوي وي، ځکه ټول ملت تقریبا د 2 کلونو را په دې خوا ډېر څه په زړه کې لري، خو اما د بیان ازادي او ډېر څه مشکلات دي چې نشي کولی بهر ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. دوستانو له موږ سره پاتې شئ. نو د ازادۍ ورځ ده او موږ سره د قهرمانان ولاړ دي، ورزشکاران دې سره غږیږو. او سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خیر نصیب. کاول کې د ځان را معرفي کړم ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې شاهین ابراهیمي ده او د پلار نوم مې میرعباس خان ابراهیمي ده. د یاران پارکور کلب یو تن قهرمان یم چې دا د پارکور په نامه باندې. پارکور او پارکور څومره وخت کېږي چې ته خپله تمرین کوې؟ تقریبا زما خو داسې یو 6 میاشتې کېږي چې دا تمرین کوم او دا مې د خوښې لوبه او ځکه مې دې ته مخه وکړه. تر اوسه پورې د مسابقې کړې تر اوسه پورې؟ او یوه مسابقه مې کړې ده دلته کابل کې؟ همدلته مې په ننګرهار کې کړې ده. مسابقې مې 1 میاشت کېږي. د دې مسابقه به څه رقم اوسي داسې؟ د دې مسابقې داسې داوران صاحبان ناست دي چې نصرت هم پکې او نصرت استاد نعمت استاد پکې و، دوی چې د داوران ول او چا به چې حرکت وهه د حرکت په سر باندې بیا نمرې ورکول کېږي او د هر کلب نه چې کسان راځي بس هغې ته نمرې ورکوي. بیا اخر کې چې د نتایج اعلانوي، څوک چې بس اول دویم دریم راغلی هغه ټول چې د اعلانوي بیا ستاینلیکونه. دا ملګري چې د سره د ټول د یو کلب دي؟ هو دا ټول چې دي د یاران پارکور کلب قهرمانان دي. نعمت جان چې دا خپله په هلمند کې اول راغی، د 11 ولایتونو په سطحه باندې مسابقې ول، دا چې دا اول راغی او نصرت جان چې دا پکې 3 مقام راغی. دوی سره به هم خبرې کوو. نن د استقلال د ازادۍ ورځ څه رقم یو احساس کوي؟ موږ خو ډېر یو ښه احساس کوو چې د نورو د سوري لاندې ژوند نه کوو، خپله خپلواکي مو اخیستې ده او ډېر خوشحاله یو. مننه. د بل ملګرو سره به غږېږي. دوستانو دلته ټول قهرمانان دي، دې سره به غږېږي چې دی په هلمند کې مقام اخیستی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول کې د لیدونکو د ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نعمت الله دی، ننګرهار ولایت پارکور فدراسیون یو تن غړی یم. څومره وخت کېږي چې دا لوبه کوي؟ 4 کاله مې کېږي. 4 کاله کېږي. وایي هلمند کې تا لومړی مقام ګټلی، اول خو تا ته مبارک وسي. او دویم قدم کې لومړی لوبه د هلمند کې وکړه؟ لومړی لوبه مې هلمند کې وکړله، د 11 ولایتونو هلکانو ته وه. د ننګرهار څخه تاسو نماینده وئ؟ هو. څومره عمر لرئ؟ زه 18 کاله عمر لرم. څنګه غواړئ څه شی شي؟ یو قهرمان شم، اتل شم د افغانستان لپاره، د افغانستان د سوکالۍ خوشحالۍ. ستوری شته او ستا د خوښې وړ دی؟ خالد امیني دی زما د خوښې او نور هم ستا تکړه تکړه دي. د افغانستان د 140مې کلیزې چې نن یې ورځ ده 28مه ده، څه یو احساس کوي دا د خپلواکۍ نوم چې اورئ؟ ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او هر افغان حق لري چې خپل بیرغ پورته کړي. خیر اوسئ، مننه، ډېر خوشحاله اوسئ.
دوستانو دلته ورزشکاران ولاړ دي دا بل ورزشکار سره به هم غږیږي چې قهرمان هم ده او زموږ د هېواد ویاړلی ده. السلام علیکم ورو. وعلیکم السلام. کابل کې د ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نصرت الله د ننګرهار ولایت د یاران پاټو کلب یو تن قهرمان یم. څومره وخت کېږي چې دا د پارکور لوبه کوي؟ 4 کال. 4 کاله کېږي. یو ښه خاطره خو د موږ ته قصه وکړه د 4 کلونو په دور کې. خاطرې ډېرې دي بس. یو ښه خاطره خو قصه وکړه. صاحب کوم ته ته موږ خپل د کراټې کلب د حقیق شینکان د چینیان د لوبه کوي. بس هغه کلب موږ خوښ کو زموږ کور هم تندې لارو کلب دا کلب بس د ورځې کې وته نو سلاش مې ورغم خلکو ګورم څنګه دي چې کې وته بس موږ استاد هغه د سرکس لوبه کوله 15 بالو شپږ بال دا لوبه کوله بالونه به جوړ ما کې سات خوښ شو ما ځان په کوه چې ما خوري وکړ چې ځان ورسونه سم مسابقه وکړ درې مسابقه مې ګټلې 3 وړ مې ګټلې دي. دغه لوبه کې د څومره مسابقې کړې دي؟ 3 مسابقه. 3 مسابقې کوم ځای کې کړې دي؟ دوی په ننګرهار ولایت کې کړي او یو په هلمند کې. هلمند ولایت کې یو شپږ میاشتې کېږي چې هلته لوبه کړې دلته نور هم د 2022 کې نور مسابقې ننګرهار کې کړي. څومره ستاسو په دې کلب کې خلک شته دا لوبه کوي؟ بس یو نیم سل پورې 200 پورې شاګردان شته. نیم سل پورې 200 شوقیان ډېر دي بس تمرین شوقیان ډېر دي ملات. نن د افغانستان د ازادۍ ورځ ده. که دغه لیدونکو ته د افغانستان د ازادۍ مبارکي ورکړي. ټولو ته مبارک دي ټول افغانانو ته. خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. دوستانو نورو ځوانان سره هم غږیږي ورته محصلین راځي دلته درس وایي دوی سره به هم غږیږي د دوی نه به هم پوښتنې کوي چې د کوم ځای دي او د دې استقلال د ازادۍ ورځ کې څه احساس لري. تر پایه زموږ ملتیا وکړو. السلام علیکم ورور کابل کې د ځان معرفي کړي. وعلیکم السلام. نوم مې عطاءالله میری دی او د ننګرهار ولایت د تعلیم او تربیه پوهنځي محصل یم. دواړه هم نوم زما نوم عطاءالله ده. ډېر ښه. د ازادۍ ورځ لمانځل په دې وختونو کې څنګه ده؟ بالکل د ازادۍ ورځ باید ولمانځل شي ځکه چې دا افغانستان یو ډېر غیور ولس دی. افغانستان چې کله غازي مولا خان په 1919 میلادي کال کې افغانستان ته دا ویاړ وباخه او انګریزان د هېواد څخه ویستل شو نو باید دغه ورځ ولمانځل شي. هم دغه ازادي په ننګرهار کې ولمانځله یا بل ولایت کې ولمانځله؟ موږ تېر کلونو کې د ازادۍ ورځې په ننګرهار کې لمانځلې دي. واقعا ډول سره په هغې وخت کې موږ ولمانځلې خو تېر کال لږ کمرنګه و. سږ کال هم انشاءالله ښه دي خلک یې لمانځي. خو په هغه خوښه چې څو کاله مخکې وه هسې نه لمانځي؟ بالکل هغسې نه لمانځل کېږي او کمرنګه دي. کله چې ته د ازادۍ دغه نوم واورئ څه احساس کوې د ځان سره؟ بالکل زه یو ډېر ښه احساس کوم. غازي مولا خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی دغه ویاړ افغانستان ته وباخه. مننه. سلامت خوشحاله اوسئ. دوستانو موږ سره پاتې شئ. دوستان نور هم دي دې سره به غږېږو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دلته بل ورور ما سره ولاړ دی. السلام علیکم ورور کابل کې ځان معرفي کړي. مننه. وعلیکم السلام. زه شاکر الله ریوبي یم د ژورنالیزم پوهنځي محصل او دلته ننګرهار کې نور ملګري هم سره راغلي دي. نعم الله خان بند ته راغلي یاست. نن د خپلواکۍ ورځ ده او ټولو هېوادوالو ته د هېواد 140 کلیزه ورته ډېره مبارک وایم. هیله ده چې ټول دغه ورځ په خوشحالۍ ولمانځي. ازادۍ ورځ ته اورئ څه احساس کوې؟ بالکل د ازادۍ ورځ واقعا د په دې مطلب چې یو هېواد چې وي د چا د استعمار تر لاندې نه وي او همدارنګه خپلواک وي او په خپلو چارو کې په دولتي چارو کې په هر ډګر کې نو واقعا دا یو خوشحالۍ احساس ده چې موږ یو ازادي لرو. افغانستان ملت ته پکار څه ده چې تر څو د خپلواکي وساتي؟ بالکل ازادي خو اخیستل کېږي. بل دا ده چې د ازادۍ ساتل دا ډېره اړینه ده او موږ باید په خپلو چارو کې همدغسې خپلواک اوسو، آزاد اوسو. دوستانو افغانستان هغه هېواد دی چې هلته هر امپراتور راغلی ماتې خوړلی. د 140مه چې څلور ورځې مخکې وه دلته د امریکا وتل او د افغانستان اسلامي امارت بریالی کېدل دا هم 2 کاله مخکې هم افغانستان اسلامي امارت وکولی شو چې افغانستان ته استقلال وګټي. د افغانستان د 140 کلیزې مبارکي د ټول غیر ولس ته ورکوم. د هغه وخت و چې د شاه غازي امان الله خان د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه وګټله او په تاریخ په زرینه کرښه کې خپل نوم ثبت کړو. سره پاتې شئ. نور دوستانو سره هم غږیږي. د خپرونې تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړو. ماما بیتونه دي څوک محبت کې لیونتوب غواړي، څوک د اشنا په سینه خوب غواړي، څوک د ځوانۍ له لاسه خوب نه کوي، څوک یوه شپه د زلمیتوب غواړي او څوک ملنګي کوي خپل وخت تېروي،
څوک په دنیا باندې خپل روب غواړي او رحمان کم عقل دی نادان دی خلکه رحمان کم عقل دی نادان دی خلکه چې د رقیب نه سړیتوب و. سلام علیکم ورا کول کې ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. ایمانم ساحل دی د خوږیاڼو د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته محصل او کوم پوهنتون کې؟ د ننګرهار پوهنتون کې تعلیم تربیې ښوونځی. نن د ازادۍ ورځ ده، دا ازادي چا ګټلې؟ دا ازادي غازي امان الله خان ګټلې ده او په ډېر تکلیف او په ډېرو ستونزو باندې موږ ته راوړې ده. که داسې د ازادۍ ورځ چې ته اورې چې خبر اورې چې نن د افغانستان د ازادۍ د 104م کال ده، څه احساس کوې؟ زه دا احساس کوم چې مخکې به موږ ازادي لکه چې نه واخیستې هغې نه مخکې موږ داسې کوم دغه نه شو کولی، آزاد نه شو اوسېدلی. او اوس دا احساس موږ کوو چې شکر الحمدلله چې موږ ازادي اخیستې ده او خپل ازادي لمانځلی شو د نورو هېوادونو په پرتله نور هېوادونه یې لمانځلی شو. موږ هم دغه ورځ شکر دی چې لرو او موږ هم باید ولمانځو. څه کول پکار دی تر څو ازادي موږ وساتو؟ دا اوس وخت کې خو کول دا پکار دی چې هغه خپل ازادي لکه دا تېر کال هم ولمانځل شو چې خاص ونه لمانځل شوه. باید دا نن ورځ چې ده که نه سمه ولمانځل شي او په ښه طریقه ولمانځل شي چې کومه لکه مخکې کالو کې لمانځل کېدله دغسې باید وشي. صحیح ده، خیر اوسې مننه، خوشحاله. دوستانو په دې وختونو کې دا د ازادۍ لمانځل په افغانستان کې لږ کمرنګه شوې ده، لکه نور تېرو کلونو کې چې ښه لمانځل کېده، په دې وختونو کې ډېر کمرنګه لمانځل کېږي. خو خوشبختانه چې په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې امریکایي هیوادونو کې هغه زموږ افغان مسافرونه چې دي بیا د هغوی د ازادۍ په ښه شوق او په ښه مینه باندې لمانځي. خدای دې کړي چې دغسې یوه ورځ هم افغانستان کې ټول خلک د سولې او د خوشحالۍ تر سیوري لاندې د ورځ ولمانځي. دا و زموږ خپرونه چې ذات الله ورکړه د نن چوپړ کې حاضر یم. تاسو په لوی بخښونکي لاس باندې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. افغانستان د 104مې کلیزې خپلواکي مو مبارک شه.